دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د لونګو په اړه معلومات درکوم چې لونګ کومې ګټې لري او کوم مرضونه ختموي. د لونګو کارول د بدن وینه پاکوي، د وینې جریان تیزوي او وینه پاکوي. لونګ لکه مسواک یا دنداسه د غاښونو وری کړه کوي. 2 دانې لونګ خوله کې واچوئ، نرم یې کړئ او څو دقیقې یې وژوئ. ویل کېږي چې د لونګو کارول د زر انزال مخه هم نیسي. د جماعت څخه 1 ساعت مخکې 5 دانې لونګ خوله کې میده کړئ او ویې خورئ. دغه عملیه د یو څه وخت لپاره تکرار کړئ. د لونګو کارول د خېټې درد ختموي. د لونګ چای استعمال کړئ. د لونګ چای استعمال کړئ، په دې سره به مو د خېټې ګاز ختمیږي، ورسره د خېټې درد ختمیږي، اشتها مو جوړیږي، هضمه مو سمیږي او له معدې څخه جراثیم هم ختموي. همدارنګه هغه خلک چې همیشه د سردردۍ څخه شکایت کوي او یا هغه څوک چې له دفتري کار وروسته او یا په سهار وخت کې سردردي ستونزه لري، لونګ یې غوره درمل دی. یا دې د لونګ چای وڅښي او یا دې په خواړو کې استعمال کړي. وسلام.